الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. زمونږ استاسي الفقه الميسر کتاب جاری و ساری دی. نن مونږ د اله العالمین په فضل سره شروط صحة الصلاة یعنی شرطونه د صحت د مانزه د پاره مصنف دلته ذکر کوي چې په دې شرایطو باندې چې دی دغه موز چې دی دغه صحیح کیږي، دین علاوه چې دی دا نه صحیح کیږي. دا شروط چې دی په اصل کې د مانزه بهر دی، دننه نه دی. نو دلته مصنف علیه رحمه ذکر کوي هنا دلته اشیاء شیزونه دي لیست بداخلة ندی داخل فی حقیقت الصلاة په حقیقت د مانزه کې، یعنی دن په مانزه کې داخل ندی، ولکنها لیکن لازمتون لازم دی لصحت الصلاة د پاره د صحت د مانزه د پاره. وی اگر که دغه اشیاء چې دی په مانزه کې دن داخل ندی خو د صحت د مانزه د پاره دغه شیان چې دی دا لازم دی، ځکه چې دین علاوه چې دی دا موز نه صحیح کیږي. بحیث بداسې شان سره لو فات منها واحد که فوت شي له دغه اشیاونه یو، نو لا تصح الصلاة نه صحیح کیږي مونځ. وتلک الاشیاء دغه اشیاء چې دی نو تسمى مسمى کیږي شروط الصلاة د شرطونه د مانزه، وهي او دا شرطونه د مانزه ستة شپږ دي. نو اول نمبر پدې کې الطهارة طهارت د پاکی. نو فلا تصح الصلاة نسیگیگی منز بدون طهارت بغیر د پاکینا. ويراد بالطهارت او مراد د طهارتنا الف ان يكون بدن المصلي طاهرا، دا چې وی بدن د مصلي یو کس منز کوي دا هغه بدن چې دی طاهرا پاک بوي من الحدث الاصغر د حدث اصغرنا، یعنی وړوکې بیاودسینا. حدث اصغر یعنی حدث الاصغر یعنی بیاودسی، والحدث الاکبر یعنی جنابتنا. یعنی ګورئ دلته وی چې طهارت شر دی، نو فلا تصح الصلاة بدون طهارت، بیا وی چې ان یکون بدن المصلی یعنی بدن د مسکون کې چې وی دا پاک وی من الحدث الاصغر او حدث اکبرنا، یعنی بیاودسی او د جنابتنا دا به پاک وی، بیا او د سبم نوی او په غسل کې بم نوی. با و ان یکون بدن المصلی طاهرا، دا چې وی بدن د مسکون کې پاک من النجاسه التي دا هغه نجاست نه چې لم يعف عنه چې شریعت کې هغه معافی یعنی معافی نه دی کنه، معاف کړی شوی نه دی هغه سی شی دی، یعنی ان یکون بدن المصلی طاهرا من النجاسه التي لم يعف عنها، یعنی درهم نه کمی نو بیا پروا نه کوي. نو داسې بدن باندې به نجاست نه وي چې هغه شریعت مونږ او تاسې ته معاف کړی نه دی. جیم وان یکون ثوبه الذي، او دا چې وی جامه د هغه کس یصلی فيه چې موږ کوي پدې کې طاهرا پاک، یعنی چې په کم جامه کې موږ کوي دغه به پاک وي د سنه من النجاسه التي دغه نجاست نه چې لم يعف عنها شریعت یعنی هغه معاف کړی نه وي، نو داسې هغه نجاست نه هم دغه پاک وي. وان یکون ثوبه الذي يصلي فيه طاهرا من النجاسه التي لم يعف عنها، داسې جامې به وي یعنی جامې د هغه کس چې هغه پاکي وي من النجاسه التي دغه نجاست نه چې شریعت کې هغه نجاست چې دی معاف نه وي. اوس مخکې دال وان یکون المکان الذي ویبا مکان الذي هغه مکان هغه ځای یصلی فيه طاهرا چې موږ کوي پاغه کې نو طاهرا پاک پوي من النجاست د پلیتینا، یعنی ځای پاک. ګورئ په دې کې چې طهارت وي نو په الف کې بیان ک یعنی بدن به پاک وي، با کې بیان ک با چې بدن د مصلی دا چې دی پاک بوي د څه شي نه چې هغه شریعت معاف کړی نه وي، یعنی دومره پلیتی دی پې نه وي. او بیا وی چې جامې پاک. اوس دلته چې دی وان یکون المکان الذي یصلی فيه طاهرا من النجاسه، یعنی ځای په پاک وي د نجاست نه چې په کوم ځای کې
مسکی یو انسان. نو ویلزمو لازمیږي فی طهارة المکان په پاکوالی د ځای ان یکون موضع القدمین دا چې وی یعنی کم ځای د قدمونو اږدي دا ځای والیدین لاسونه اږدي دا ځای والرکبتین او د ګوډو اږدلو ځای والجبهة طاهرا او د کرنګې تندې دغه ټول یعنی ګورئ څومره ځای به دا پاک وي چې کم ځای کې قدمونه دي ایښي وي لاسونه دي ایښي وي رکبتین ګوډې دي ایښي تندې چې څومره ځای باندې ته مونځ کوې نو دغه ځای دا ورته شرط دی چې دا به طاهرا پاک وي. نو دا خو شرایط اول بیان که. اوس دویم نمبر شرط ستر العورت پټول د عورت دي ستر عورت پټول. نو په دې کې به ستر عورت پټول یعنی حد سړی به وخی او د زنانه او د وینځي به وخی دغه ټول. نو فلا تصح الصلاة نه صحیح کیږي مونځ بدون ستر العورت بغیر د پټولو د عورت پټولو نه علاوه مونځ نه صحیح کیږي. دا کله عند القدرة على سترها په وخت د قدرت لرلو د ستر یعنی چې کله د ستر قدرت نه و جامې نه و بیا خو په ناسته مونځ کې که نه په اشاره. بهرحال ویلزم لازمیږي ان تكون العورة مستورة دا چې عورت به وي پټ من ابتداء الدخول فی الصلاة یعنی د داخلي دلو د مانځه کې یعنی په ابتدا د دخول د مانځه کې چې کله داخليږي مانځه ده نو ستا ستر عورت به پټ وي الی الفراغ منها تر فارغېدو پورې یعنی د مونځ د ابتدا نه تر انتها پورې ستا به دا ستر چې دی دا به پټ وي. اذا کان ربع العضو کله چې وي د اندام څلورمه حصه منکشفا بربنډ ښکاره قبل الدخول فی الصلاة مخکې د داخلېدلو د مانځه نه نو لم تنعقد الصلاة نو نه منعقد کیږي مونځ یعنی مونځ د مخکې ستا د اندام څلورمه حصه دغه ښکاره وه بربنډه وه او ستا چې دی دا مونځ نه کیږي یعنی ستا انعقادات د مونځ نه دی شوی مونځ دې ونه شو که نه نو انعقاد د مونځ دی نه دی شوی. و اذا انکشفه او کله چې څرګنده شي ښکاره شي ربع العضو یعنی څلورمه حصه د اندام فی اثناء الصلاة په دوران د مانځه کې په مانځه کې مددن دومره موده چې اداء رکنن ادا کیږي یو رکن یعنی سجده په غیره پکې کیږي یو رکن پکې ادا کیږي نو بطلت الصلاة نو باطلیږي مونځ. اوس دلته دو صورت بیان کې یو دا چې ستا د څلورمه حصې د اندام څلورمه حصې ښکاره وي مونځ دې شروع کړی نه دی شروع دې کو نو دا مونځ ستا نه شروع کیږي. اوس دویم دا چې و اذا انکشف ربع العضو یعنی څرګند شي اندام د څلورمه حصې په فی اثناء صلات په مانځه کې ده نو دومره اندازه دغه بربنډ وي ښکاره وي چې یو رکن پکې ادا کیږي نو په دې کې بطلت الصلاة نو مونځ چې دی دا باطلیږي. اوس حد ښیي حد عورة الرجل یعنی اندازه د عورت د سړي من السرة د نامې نه الی منتهى الرکبة انتها د زنګونونو پورې دی. فالرکبة عورة نو دا زنګون چې دی د عورت دی بخلاف السرة په خلاف د نوم باندې نوم چې دی فإنها بشک دا لیست بعورت دا نوم چې دی د عورت نه دی. نو دلته وی ګوره د سړي عورت بیان که سړي عورت چې دی نامې نه لاندې تر ګوډو پورې دی یعنی سره د ګوډې دا به پټی که نه دا هم ستر دی او دا نوم چې دی دا ستر نه دی فإنها لیست بعورت دا لازم نه چې د نوم پټ کې خدا ګوډې به دی دا ستر دی عورت دی ستر عورت. حد عورت الأمه اوس حد عورت د وینځي یعنی څومره دی من السرة د نامې نه الی منتهى الرکبة ته انتها د زنګونونو پورې دی مع ظهرها نو دلته سره د شا او بطن او خیټه او شا دا پکې دواړه شامل دي. نو ګورئ د سړیو او د وینځي ټول عورت یو رنګي دي خو سره فرق پکې دا دی چې ظهرها شا او خیټه دا معورت ده دلته. نو حد عورت الحر یعنی آزاد خزه دا غي حد اندازه د عورت جميع بدنه ټول بدن دی سوى الوجه بغیر د مخ نه مخ عورت نه دی والکفین ورغوي والقدمین قدمین دا عورت نه دی. نو دا په مانځه کې دین علاوه زنانه ته پکار د ټول بدن پټ کی. نو دلته مصنف علی رحمه حد سړی یعنی عورت د سړی عورت د وینځي عورت د زنانه او خودلو. نو دا چې دی دویم نمبرو
شرایطو د مانځنه. دریم نمبر شرط چې صحیح کیږي په دې باندې مونځ استقبال القبلة مخ کول قبلې ته. فلا تصح الصلاة نه صحیح کیږي مونځ بدون استقبال القبلة بغیر د مخ اړولو د قبلې نه، یعنی مخ اړولو نه بغیر ستا مونځ نه صحیح کیږي عند القدرت په وخت د قدرت علی استقبالها استقبال یعنی مخ کولو باندې قدرت لري. اوس که قدرت نه لري تا ته پته نشته په یو صحرا کې چې کم طرف ته بس سوچ وکړه بس هغه طرف ته ودرېږه. نو دریم نمبر شرایطو د مانځنه دریم شرط چې دی هغه څه شو استقبال د قبلې دی، مخ کول قبلې ده. عین القبله یعنی ذات د قبله هي قبله قبله د للذي دا کس دپاره چې هو بمکة المکرمه چې هغه په مکه مکرمه کې وي، هو بمکة المکرمه چې هغه مکه مکرمه کې وي، ويقدر او قدرت لري علی مشاهدتها پلیدلو د بیت الله شریف کې، یعنی بیت الله شریف کې وي یعنی عین د کعبې ته به دا مخ ګرځوي. او دویم نمبر چې دی فرمایي جهة الکعبه یعنی اړخ د کعبه هي قبله دا قبله الذي دا کس دپاره چې لا یقدرو قدرت نه لري علی مشاهده الکعبه دی پلیدلو د کعبې د دې کعبه چې دی یعنی قدرت خو نه لري نو بیا به هغه صرف مخ ګرځي. کدا جهة الکعبه همدغه رنګې طرف ته کعبه قبله ده للذي دا کس دپاره چې هو بعید چې هغه لري وي عن مکة المکرمه چې هغه مکه مکرمه، لکه مونږ چې څنګه مخ ګرځو داسې. من عجز څوک عاجز شي عن استقبال القبله د مخ اړولو د قبلې نه لمرض د مرض د وجې نه او لخوف عدو یا یری د دشمن نه نجاز له نو جایز دی هغې دپاره یصلي دا چې مونځ وکړي الی ای جهة قدره چې کم طرف ته مخه اړوي قدره چې قدرت لري. نو دلته وفرمایل چې هغه به مخ کوي قبلې ته، یعنی چې چاته ښکاري هلته بیت الله شریف ته مشاهده کولی شي نو هغې طرف ته به ګرځئ. دویم یې ویلې چې ښکاري نه نو بس بیا به مخ ګرځئ. او بیا دریم وفرمایل چې څوک عاجز شي یریږي یعنی بیمار دی نشي ګرځولی یا د دشمن نه یریږي چې کم طرف ته بیا الی ای ان یصلي الی ای جهة قدره مونځ یې وکړي چې کم طرف ته قدرت لري. نو څلورم نمبر شرایطو د مانځنه نه څلورم نمبر وقت الصلاة د مونځ وقت. فلا تصح الصلاة نه صحیح کېږي مونځ قبل دخول وقت مخکې د داخلېدلو د وقت نه، یعنی مونځ وقت داخل نه وي او ته پکې مونځ کې نو نه صحیح کېږي. وقت تقدم او په تحقیق سره مخکې تیر شو ذکر اوقات الصلاة مفصلا ذکر د اوقات د مانځه مفصلا په تفصیل سره په تیر دروسو کې مونږ دا بیان که مصنف هلته مونږ او تاسو ته ذکر کړیو. نو پنځم نمبر شرایطو د مانځه نه پنځم نمبر النیت نیت دی. نو فلا تصح الصلاة بدون نیت نه صحیح کېږي مونځ بغیر د نیت نه. نو په دې کې اوس تفصیل کوي اذا كانت الصلاة که چې کله وي مونځ فرضا فرض نو وجب تعینها نو واجب دی تعین کول د دې مونځ که ان ینوي ظهرا لکه چې یو کس نیت کوي د ماسپښین، یعنی داسې خو به چې ماسپښین مونځ کوم مازدیګر کوم سحر کوم نو دغه ورته څه شی دی نو دا ورته واجب دی تعین د مونځ کول. او عصرا مثلا یا د مازدیګر مونځ کوم نو داسې تعین کول. کذا همدغه رنګې اذا كانت الصلاة چې کله وي مونځ څه شی واجبتا واجب مونځ وي نو وجب تعینها نو واجب دی په دې باندې تعین کول که ان ینوي وترا که دا نیتو کې د وتر یعنی واجب مونځ دی د نیت د وتر یو کو او صلاة العیدین یا د اخترونو. نو اما اذا كانت الصلاة همر چې مونځ وي نافلة نفل نو فلا یشترط نشي شرط کولی. اما اذا كانت الصلاة نافلة هر چې مونځ د نفل وي نو فلا یشترطو نشي شرط کولی تعینها تعین بل یکفي بلکې کافي کېږي ان ینوي مطلق الصلاة بل چې یو کس مطلق مونځ نیت وکړي چې مونځ کوم نو نیت خو به کوي مطلق مونځ نیت دې وکړي نو دا چې دی دا نفل به صحیح کېږي. او دې نه علاوه چې دی دا واجب او د فرایض دا به نومري چې زه ماسپښین مونځ کوم او ماښام د واجب او د فرض کې او دلته چې مطلق نیت یو کو بس هغه نفل شمارل کېږي. ان ینوي مطلق الصلاة اذا كان مقتديا دلته فرمایي چې کله مقتدي وي نو یلزمه لازم دی په دې باندې ان ینوي دا چې نیتو کې متابعت الامام یعنی تابعداري د امام چې زه امام پسې مونځ کوم
نو دغه په څه شی دی لازم دی. او شپږم نمبر شرط التحریمه تحریمه تکبیر تحریمه و یراد بالتحریمه و مراد تحریمین ان یفتتح صلاته یعنی ابتدا د مزدد بذکر بداس ذکر سره چې خالص وي، یعنی شروع دی کی د منز پداسې ذکر سره چې خالص وی لله تعالی. کان یقول مثلا که یو کس وی الله اکبر او یا الله اعظم او سبحان الله دا وی، ځکه چې دا خالص وی د الله رب العزت دپاره. او پدې کې دا خبره میا ساده چې ولا يفصل بین النیه او جداوالی به نه کوي، یعنی فاصله به نه راولي بین النیت په مابین د نیت او تکبیر الافتتاح او تکبیر افتتاح کې بعمل بداس عمل سره چې ینافي هغه چې منافي وي الصلاه تمانځه کل اکل و شرب یعنی خوراک سکاک. یعنی یو کس نیت وکړ تکبیر افتتاح دی ډاریکو کې پدې کې چې داسې ګیپ دی نه راولي، فاصله دی پکې نه راولي لکه اکل او شرب وغیره شو، دا د منځ منافي دي. ويشترط في التحريمه او شرط کولای شي په تحریمه کې ان یاتی ادا چې راتک بکې بها په دې سره قائما، یعنی دا به ولاړ وي، یعنی چې کله تکبیر تحریمه وي نو دا ورته شرط په ولاړه به دغه الله اکبر کوي قبل الانحناء لرکوع مخکې د ټیټیدونه لرکوع ته، یعنی رکوع نه مخکې. ګورئ دا مسله ډیر ضروری و همه ده. بعضې خلک راشي بس امام چې رکوع کې وګوره ډایرک الله اکبر یو وکړي، نو دوی خو تکبیر تحریمه اړونه که، نو تکبیر تحریمه فرض دی، صحیح دی. نو تکبیر تحریمه دا لازم دی. اوس دا چې تکبیر تحریمه به م کوي خو ان یاتی بها قائما دا راتګ به کوي په څه و په ولاړه باندې الله اکبر وکړه لږ ودرېږه بیا الله اکبر رکوع ته لاړ شه، نو دغه خبره دلته دا بیانوي. والا يؤخر نیت عن تکبیر الافتتاح او دا به مؤخر کولی به نشي نیت د تکبیر افتتاح نه، دا به نشي مؤخر کولی. وان یقول او دا چې وی به الله اکبر الله اکبر الله اکبر به وی خو بحيث يسمع نفسه به تاسې شان سره چې دا خپله واوري الله اکبر خپله دا ځان سره دا واوري. نو مصنف علیه الرحمه دلته چې دی هغه شرایط بیان کا چې د صحت د مانځه دپاره د ضروری دي. نو دین علاوه چې دی دغه مونځ نه صحیح کیږي او د اله العالمین او په فضل سره په آسان طریقې سره او په تفصیل سره مونږ تاسو ته ذکر کا. ان شاء الله امید لرم سبقونو باندې به تاسو پوهیږئ او که تاسو ته په دې اورېدلو باندې فایده کیږي نو د ثواب په نیت باندې نورو دوستانو ته هم شیر کړئ چې دا فایده عامه شي او